له کوټې پېښور ته پر لار اورګاډي کې چاودنې مرګ ژوبله اړولې. له پاکستانه رپوټونه وایي د دغه چاودنې له کبله چې لا یې څرنګوالی معلوم نه دی، لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 8 نور ټاپیان دي. چاودنه په هغه اورګاډي کې شوې چې له کوټې پېښور ته روان و. د چاودنې ځای په اړه ویل کېږي چې اورګاډی د ملتان چیچا وطني سیمې ته په رسېدو و چې د اورګاډي په 4م واګن کې چاودنه وشوه. د پاکستان د اورګاډو ادارې ویلي د چاودنې له کبله په وژل شوو کې یوه مېرمن هم شامله ده. ژغورن ډلو ویلي د چاودنې له کبله وژل شوي او ټاپیان یې نږدې روغتون ته رسولي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د چاودنه د ګیس لیک کېدو له کبله شوې، خو پولیسو ویلي د پیښې په اړه پلټنې کوي. پاکستاني پولیسو ویلي چاودنه د جعفر اکسپریس نومي اورګاډي کې شوې او د چاودنې څرنګوالي په اړه لا څه نشي ویلی. عیني شاهدان وایي له چاودنې مخکې په اورګاډي کې د بیړنۍ پاملرنې زنګ هم واورېده، خو د اورګاډي چلوونکي کومه پاملرنه ورته ونه کړه او ګاډی همداسې روان و. له کوټې پېښور ته پر لاره دغه اورګاډي کې شوې چاودنه د پنجاب ایالت اړوند سیمه کې شوې. له همدې کبله د پنجاب چارسبل وزیر محسن نقوي د پیښې د جدي پلټنې امر کړی. نوموړي په یو بیان کې څو ادارو ته لارښوونه کړې چې د ټاپیانو درملنې ته پوره پام وکړي. له دې چاودنې نږدې 20 ورځې وړاندې هم له همدې کوټې کراچۍ ته پر لاس بس غورځېدو له کبله لسګونه مسافرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. قدرمنو لیدونکو له مالته یوه مننه، ښاد اوسئ.